د مهمو پیښو سرټکي. د سولې او آرامۍ فضا راتګ لپاره تړون لاسلیک کېدل خو جګړې کمېدو باندې اغیز نه درلودل. پنټاګون وایي چې د سولې هوکړهلیک نه 3 میاشتې وروسته هم طالبانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې باندې بریدونه کم کړي نه دي. تخار کې د نښتو رامنځته کېدل ولسي پاڅون کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتل. سیمه ایز چارواکي وایي د تخار خواجهغار ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ نښته کې 9 تنه وژل شوي دي. هر شب ما بیشتر از 5 تا 10 تا نفر از خیزش‌های مردمی است، اولاد نیمی وطن است، اینا ما کشته می‌تیم. د ایران سره په پوله کې د افغان مسافرو ربړول خو ایران له لوري مسؤلیت نه منل. ایرانی چارواکو د افغانستان حکومت چارواکو سره خبرې کړي او یو ځل بیا په دې کار کې خپل لاس لرل رد کړي دي. سلام، وخت په خیر. زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړهلیک لاسلیک نه 3 میاشتې وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو پر وړاندې باندې جګړې زیاتوالی موندلی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون امید څارنې په یو راپور کې ولیدي چې د سولې هوکړهلیک لاسلیک نه وړاندې حتی د تاوتریخوالي کموالي اونۍ کې هم طالبانو خپلو بریدونو ته کموالی نه دی ورکړی. بلخو د امریکا د پوځ اطلاعاتي اژانس ویلي که څه هم ایران د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ګواښ نه دی، خو دا هیواد همدا ډول له دې ډلې څخه ملاتړ کوي. د ادارې په راپور کې راغلي دي چې هیڅ ډول سند شتون نه لري چې ښکاره کړي ایران په افغانستان کې د فاطمیینو ملاتړ او له هغې نه ګټه پورته کوي. تخار ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو او طالبانو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې ولسي پاڅون کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ځایي چارواکو یک ټلویزیون ته ویلي چې طالبانو تېره شپه شاوخوا 1 بجه د تخار ولایت خواجهغار ولسوالۍ لاله ګذر سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستو بریدونه کړي چې پایله کې 9 تنه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي، 6 تنه نور ژوبل شوي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې جګړه د طالبانو او ملک تاتار نومي سیمه ایز قماندان کسانو ترمنځ رامنځته شوې ده. په دې نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمېره لا هم روښانه نه ده. له دې سره بیا جوزجان ولایت کې هم نښته شوي طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي. 7 تنه طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او 12 تنه نور ژوبل شوي دي. په تېرو څو اونیو کې په ځانګړې توګه د روژې میاشتې په درشل کې بیا په هیواد کې جګړې هم زور اخیستی دی. هر شب ما بیشتر از 5 تا 10 تا نفر از خیزش‌های مردمی است، اولاد نیمی وطن است، اینا ما کشته می‌تیم که دولت هیچ اصلا در قبال از اونش توجه نداره. حکومت محلی تخار هم پاسخشانی است که ما هیچ امکانات نداریم، میگه فقط سیلبین هستند تا اینکه اولاد مردم روزمره کشته شوند و اینا تابوت که در دروازه فامیلاشون برسونه. حتی دیروز تابوت هم نداشتن. دیروز یک شهیدی که از بارک آمده بود تابوت یک بچگک با پیسه خودش خرید، از شفاخانه تابوت که در خانه خود انتقال داد. امریکا له طالبانو او د افغانستان حکومت څخه غواړي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. زلمی خلیلزاد دوحې او کابل ته خپل سفر پیل کړی دی. په قطر کې د طالبانو غښتلو استازو د افغانستان حکومت څخه هم غوښتنه کوي چې د سولې بهیر ګړندی کړي. بلخوا د چین، روسیې، پاکستان او ایران هیوادونو په یو ګډه خبري ناسته کې خبرپاڼه خپره کړې. له غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړې څخه یې هرکلی کړی، خو د افغانانو خپل منځي خبرې بیا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو مسؤلانه بهر کېدو غوښتنه هم کړې ده چې باید دا کار ژر تر ژره پورې ترسره شي. د افغانستان سولې خبرو نیمګړي بهیر پیاوړتیا لپاره نړیوالې او سیمه ییزې هڅې. افغانستان کې د سیاسي کړکېچ ماتېدو څخه وروسته په ظاهره اوس د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې اصلي لومړیتوب د سولې بهیر باندې متمرکز دی. د راپورونو له مخې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې کابل او دوحې ته د خپل سفر نوی پړاو پیل کړی دی، طالب او دغه راز د افغانستان دولت استازي د دوحې سولې هوکړهلیک پلي کېدو ته هڅوي. له یادې ډلې د بین الافغاني خبرو پیل، د تاوتریخوالي کموالی او د زندانیانو خلاصون. خلیلزاد همراه چند فرمول نو وارد صحنه می شود. اول اینکه از طالبان می خواهد که و دولت افغانستان که بعد از
توافق دکتر عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی به یک توافق رسیدن، یک تیم نو هستند که تا 50% یا 60% زندانیای طالبان رها شود. د طالبانو سره به د نوې نیټې په ارتباط خبرې کوي، بیرته به کابل ته راځي، د سیاسي مشرانو سره به ګوري. دلته په کابل کې اوس د سولې ادرس خوشبختانه مشخص شو چې مشتي به ښاغلی عبدالله کوي او د ده لومړیتوب به دا وي چې مذاکراتي ټیم ولېږي قطر ته. د افغانستان سولې بهیر کې د سیمې مهم هیوادونه هم لاس په کار شوي دي. د روسیې، چین، پاکستان او ایران ځانګړو استازو له یوې لوی کنفرانس څخه وروسته د یوې 14 مادیزې ګډې اعلامیې خپرولو سره ټینګار کړی دی چې د سولې خبرې باید هر اړخیزې او د افغانستان په مشرۍ ووسي. وروستی سیاسي هوکړه د سولې خبرو کې یو مهم بدلون دی او باید ټول لوري له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پایلې څارنه وشي او د ځواکونو وتل نه باید غیر مسؤلانه وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښ نه باید بابیزه وګڼل شي. بارها کہا ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے. په افغانستان کې د سیاسي هوکړې لاسلیک کولو څخه وروسته پاکستان تمه لري چې بین الافغاني خبرې هر څه زر پیل شي څو د سولې خبرې پایلې ته ورسیږي. پاکستان د افغانستان سولې بهیر کې عمده ونډه لري او له دغه بهیر څخه ملاتړ لپاره ژمن دی. افغان ډایالوګ کا آغاز ہو جاتا ہے. افغانستان له کلونو خونړۍ او ویجاړونکې جګړې وروسته اوس سولې ته د رسېدو په درشل کې دی. هغه ستونزمن بهیر چې اوس له بل هر وخت څخه زیات د سیمې او نړۍ کلیدي لوبغاړو د پام وړ ګرځېدلی دی. د افغانستان د سولې په تړاو باندې بحث لرو له آزاد خبریال سمیع یوسفزي سره چې پر لیکه دی راسره. یوسفزي صاحب لومړی کې ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. 3 میاشتې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون څخه تېرېږي چې لاسلیک شوی دی. لا تر اوسه پورې هم افغانستان کې نښتې دوام لري. حتی پینټاګون ویلي چې طالبانو خپلو بریدونو ته کموالی نه دی ورکړی بلکې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زیاتوالی ورکړی دی. ستاسو له نظره لامل یې څه کېږي؟ ولې دا کار ترسره کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیال د تیرو څو اونیو کې په د تړون نه څو ورځې وروسته د تشدد اندازه او نوعیت کم شوی و. البته په تیرو څو اونیو کې دا شدت زیات شو. مخکې داسې فکر کېدو چې طالبان به په ښارونو بریدونه نه کوي، ستر بریدونه به نه کوي، یو څه وخته پورې طالبانو دې ته انتظار وایستو. خو اوس داسې برېښي چې طالبان اصلا د جګړې لاره خپله کړې ده. هغوی د ټولې نړۍ د اسلامي هیوادونو د ګاونډیانو او د افغانانو چې څومره غوښتنې وي چې تشدد باید کم شي تر څو دغه فرصت چې جوړ شوی ده دغه ضایع نه شي. نو زما په خیال دغه فرصت ډېر په تیزۍ سره ضایع کېږي او طالبان غواړي چې دا وښیي چې دوی دپاره سوله او جګړه دواړه یو شان لیوالتیا لري. د دې امله دوی جګړې ته دوام ورکوي. یو خو دا وښیي چې دوی د طالبانیانو د خلاصون په اړه باندې توند غبرګون ښیي. دویم دا وښیي چې دوی اوس هم په جګړه باندې لاس بر ده او دوی کولی شي جګړې ته دوام ورکړي. متاسفانه دوی یو جګړیز قوت ده او جګړې ته دوام ورکولی شي. خو بل طرف ته دغه جګړیز موقف په نړیواله سطح طالبانو په اړه باندې دا ګمان زیاتوي چې دوی په تیرو 20 کلونو کې هیڅ سیاسي زده کړه ترلاسه نه کړله، نظام یې له لاسه ورکړو. خو په دې 20 کلونو کې د نظام د لاسه ورکولو او د نظام په وخت کې د نړیوالې ټولنې سره د ښکر په ښکر کېدو عوامل یې ونه څېړل. اوس هم دوی یو جګړیز قوت ته او داسې نه برېښي چې دوی په یو سیاسي قوت باندې واوړي. یعنې د طالبانو دا فکر کوي چې دوی جګړې زیاتې کړي دي، خو په عین وخت کې د دوی سیاسي موقف په نړیواله ټولنه کې د دوی په اړه باندې دا سوچونه چې دوی به یو سیاسي بهیر شي هغه ته یې نقصان رسولی ده او د هرې ورځې په تېرېدو دا فکر زیاتېږي چې طالب سره سوله امکان نه لري. له دې وجې نه تاسو وکتو پرون د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ چې کوم رسمي عکس العمل ده په هغو کې دا ویل شوي دي چې که طالبان ولسمشر ټرمپ باید که طالبان جګړې ونه دروي دا شرط کېږدي چې پاتې امریکایي پوځونه تر هغو له افغانستانه نه وباسي تر څو چې دلته یو د سولې لوزنامه امضا نه شي. زما په خیال په خپله د طالبانو او د امریکا د تړون
لپاره هم د هر ورځې په تیرېدو سوالونه راپورته کیږي او بالخصوص د امریکې چې په اولو کې دې تړون ته ډېره خوشبینه وه د جګړې دوام او بالخصوص د ناټو او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو په تشدد کې زیاتوالي امریکا دې ته مجبوره کړې ده چې سوچ وکړي. یوسفزی څه فکر کوي ولې ژمنتیاوې شتون نه لري دغه تړون ته چې لاسلیک شوی دی پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات هم پیل کیږي ځکه د افغانستان حکومت ورته چمتوالی نیسي ولې دواړه لوري ژمن نه دي تر اوسه پورې ولې طالبانو تر اوسه پورې تاوتریخوالي ته کمښت نه دی ورکړی حتی پنټاګون وایي د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ کې هم طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی و. په دې کې شک نشته. مشکل دا ده چې دا تړون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نه دی امضا شوی. اصلي فریقونه افغان دولت او چې تقریبا 4 لکه امنیتي ځواکونه لري د هغوی ترمنځ نه ده شوی. له دې امله د دې امریکایانو چې کوم تړون د هغه 10-12 زره امریکایي پوځیان دي د امریکایانو یو سفارتي عمله ده او خلیلزاد د هغوی ترمنځ دا امضا شوی ده. له دې امله چې په دې کې اصلي فریق چې افغان حکومت هغه څه پورې شامل نه وي او بل دا ده چې تړون نه عملي کېدلو ډېر داسې نورې لارې هم وي مثلا د بندیانو مسله چې اصلا باید د افغان حکومت په واک او اختیار پورې وایي. امریکایانو کوشش وکړو چې افغان حکومت په واک او اختیار کې مداخله وکړي په نتیجه کې تاسو وکتلو چې دوی نشو کولی چې دغه بندیان پرېږدي او افغان حکومت اوس هم په جدي ډول د طالبانو د زندانیانو د خلاصون په پروسه باندې شک لري. هغوی فکر کوي چې دوی غواړي هم بندیان خلاص کړي او په عین حال کې تشدد نه لاس وانخلي. دغه ټول عوامل دي چې دغه تړون یې له شک او مشکلاتو سره مخامخ کړی ده. د هرې ورځې په تېرېدو د جګړې فرصت زیاتېږي او د سولې فرصت کمیږي. خوشبختانه د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سیاسي توافق نه وروسته د افغان دولت دننه یا په افغانستان کې دننه د ټولو خلکو دریځ د سیاسي ګوندونو او سیاسي کړیو او نورو جهاتونو دریځ مشترک موقف اختیار کړی ده چې یو ډول افغان حکومت موقف ته پیاوړتیا ورکړې ده. یوسفزی صاحب دلته افغانستان کې باورونه پردي دي چې لا هم د سولې پروسه ګړندې کیږي نه. زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته خپل سفر پیل کړی دی. ویل کېږي چې دی غواړي د طالب مشرانو سره په قطر کې دي د سولې ګړندیتوب په اړه باندې خبرې وکړي. همدارنګه افغان حکومت مشرانو سره د سولې ګړندیتوب په تړاو خبرې وکړي. فکر کوي زلمی خلیلزاد به په دې سفر کې وتوانېږي چې د سولې دغه بهیر ګړندی کړي هغه څه چې تمه هغې ته ورسوي؟ نو یو امید خو دا شته ده چې خلیلزاد اوس په طالبانو دا فشار اچوي چې دوی باید د بندیانو د خلاصون د مسلې په اړه باندې بندیان به خلاص شي خو د یوې نوې فارمولې سره یعنی طالبان باید په مکمل ډول د خپلې تشدد د ایډیالوژي شاته ونه درېږي. دغه د دوی موقف او نړیوال یو څه د خلکو سره چې کومې رابطې جوړې کړي هغه خرابوي، بل طرف ته د سولې پروسه خرابوي. نو دوی باید داسې یو فورمول جوړ کړي چې یو 2% طالب بندیان خلاص شي. د هغې نه وروسته طالبان هم تشدد کې کموالی راولي او باقي چې کوم بندیان دي یا زندانیان دي هغه چې کله بین الافغاني خبرې شروع کېږي پرته د دې چې بین الافغاني خبرو نتیجې ته منتظر اوسېږو په لومړیو 2 هفتو کې 50% یا نیم بندیان د هغې نه وروسته خلاص شي. البته طالبانو ویل کېږي چې دغه نوی وړاندیز د خلیلزاد په ابتدا کې رد کړی ده خو بل طرف ته افغان حکومت هم اوس یو نوی ټیم ده. یعنې دا وخت پخوا چې به کوم مذاکرات کېدل هغه به ډاکټر اشرف غني سره کېدل. نو اوس به دا وکتل شي چې ډاکټر عبدالله او ډاکټر د خلیلزاد ترمنځ چې کومې خبرې کېږي په هغو کې ډاکټر عبدالله څومره واکمن ده، څومره خپل یعنې قوت لري او څومره اختیار لري. آیا هغه ورته موقف نیسي؟ اگر چې ډاکټر عبدالله د دې نه وړاندې ویلي و چې د بندیانو خلاصون سولې دپاره اړین ده او بندیان باید خوشي شي، خو زه فکر کوم چې اوس په یو رسمي موقف کې راځي. شاید د ډاکټر عبدالله هغه پخوانی موقف هم تبدیل شوی، هغه هم د طالبانو په اړه باندې طالبانو بیا له همدغه ادرس سره د خبرو کولو څخه ډډه کړې ویلي چې پر رسمیت باندې نه پېژني، یوازې د څیرو په توګه باندې دوی حاضر دي ورسره خبرې وکړي. بالاخره په داسې وضعیت کې سرنوشت د سولې څه کیږي؟ سرنوشت د سولې متاسفانه په تیزۍ سره له منځه ځي. البته کوششونه کېږي. امریکا استازی خلیلزاد هغه
اوس هم په دغه کورونایي حالت کې چې د ژوند لپاره یا د عمر ډېر زیات جدي خطر په ډول کتل کېږي، خو بیا هم خپلو منډو تړلو ته ادامه ورکوي او هغه غواړي چې بالاخره یو داسې یو تړون رامنځته سي چې نسبتا د امریکایانو د وتلو په وخت داسې یو فضا په افغانستان کې جوړوي چې دوی قواوې وباسي او امریکي کانګرس او امریکي حکومت یو ډول دا وښیي چې موږ په افغانستان کې تر شا یو نسبي امن پرېښی ده. زما په خیال زلمی خلیلزاد یو ډېر ماهر لوبغاړی دی، هغه به کوشش وکړي چې ډاکټر عبدالله او د دې چې کوم ټیم ده یا د سولې په تړون کې د سولې په کمیسیون کې چې کوم مشران دي د هغوی سره بیل خبرې وکړي، د هغوی له غړو سره خبرې وکړي تر څو یو نوي توافق ته سره ورسېږي. زما په خیال خلیلزاد یعنی بیخي زیات اخري کوششونه کوي چې د سولې دغه د اوبو وړونکی پروسه بېرته په یو خط ته راولي او یو سړک باندې واچوي تر څو مخکې ولاړ شي. البته دا د بریدونو له امله د طالبانو د خشونت له امله دغه پروسه د هر ورځ په تېرېدو له مشکل او ناامیدۍ سره مخامخ کېږي. یوسفزی صاحب، د طالبانو مشر په خپل تازه اختریز پیغام کې ویلي دي چې باید هیوادونو ته اجازه ورنکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه هوکړلیک چې دی هغه ته زیان ورسوي. فکر کوئ کوم هیوادونه دا کار ترسره کوي؟ زما په خیال طالبان دا خبره چې هیوادونو ته اجازه ورنکړي، زه فکر کوم زه داسې هیواد نه ګورم چې هغه د طالبانو او د امریکې چې کوم تړون ده د هغه ملاتړ نه وي کړی یا یې هم د طالبانو د سولې چې کومه پروسه ده د هغې نه ملاتړ نه وي کړی. البته د ملا هبت الله اخوند د اختر بیان یو ډول مایوسه کوونکی ده. هغه د بندیانو متعلق دا خبره خو کړې ده چې بندیان باید پرېښودل شي، خو دا نه دي ویلي چې دوی د بندیانو په سر باندې کوم مشکل رامنځته شوی دی هغې ته یو منځ لاره یا یو درمیانه لاره راباسي. د دې نه علاوه هغه اوس هم د سوچا اسلامي شرعي حکومت خبره کوي چې دغه الفاظ یعنی افغانان دپاره سره دی چې ټول افغانان مسلمان دي، خو کله چې د سوچا شرعي حکومت خبره کېږي هغې کې بیا ډېر افغانان دا فکر کوي چې دا همغه د طالبانو د تیر نظام یو مثال ده. زما په خیال د ملا هبت الله اخوند په پیغام کې مهم ټکی خلکو امید دا و چې هغه به په اختر په دوران کې د رسمي څو ورځني اوربند اعلان وکړي. متاسفانه هغه هم پکې نه لیدل کېږي، تنها یو عمومي اعلامیه لیکل شوې ده او واضح شوې ده او خلکو ته لیږل شوې ده او څه خاص نوي ټکي یا هغه امیدونه چې افغان خلکو ترې لرل په دغه اعلامیه کې نه لیدل کېږي. یوسفزی صاحب، که چیرې دلته د اسلامي نظام خبره کېږي، تاسو له لیدلوري طالبانو جګړه اوس مهال د امنیتي ځواکونو ته دوی کومه جګړه روانه کړې ده، کومه ترجیح ورکول کېږي؟ دوی په څه باندې دغه بنسټ باندې چې دوی له ځان سره ولري د امنیتي ځواکونو په وړاندې باندې دوی جګړه کوي او تر اوسه یې نړیوالو یا بهرنیو ځواکونو سره د بریدونو ته پای هم ورکړی دی؟ حقیقت دا ده چې د طالبانو د جګړې دپاره بهرني ځواکونه په خپل وخت کې یو بهانه وه. طالبانو چې کوم د جهاد خبره کړې ده هغه یې هغه وخت نه کړې ده چې کله استاد رباني د افغانستان جمهور رئیس و، سره د دې چې د هغه نظام به کمزوری و، خپله استاد رباني یو تقوادار او منګزار او صالح شخصیت و. مشکل په نظام کې وو، فاسد وو، کمزوری وو، خو د هر کمزوري او فاسد نظام پر خلاف که خلک راپورته کېږي نو بیا خو فکر کوم په دې ټوله نړۍ کې امن او امان نه لیدل کېږي. له دې امله طالبان اوس لکه څنګه چې مخکې دا جګړه چې دوی شروع کړې وه هغه وخت کې خارجي قواوې په افغانستان کې نه، اوس بېرته هماغه پخواني موقف ته راځي چې موږ خارجیان خو وایستلو، خو د موږ اصلي هدف یو اسلامي نظام ده او اسلامي نظام ته دوی هماغه اسلامي نظام وایي چې کوم چې دوی پخوا لرلو. دوی په دغه مسایلو باندې فکر نه کوم چې یعنی تغییر و تبدیل ته حاضر شي. البته که مذاکرات بین الافغاني ترسره کېږي بیا د دې امید شته ده چې بین الافغاني مذاکراتو کې دواړه طرفونه افغان هیئتونه سره ناست وي او توافق ته سره ورسېږي. ډاکټر صاحب عبدالله پخپله یو پخوانی جهادي شخصیت او هغه فکر کوم چې په ډېرو مسایلو کې د طالبانو له ډېرو مشرانو نه په اسلامي اصولو په اسلامي احکامو کې ډېر علم لري،
خو وبکتل شي چې دغه ناسته ترسره کیږي بین الافغاني خبرې ترسره کیږي که نه ترسره کیږي. اوسه پورې زه داسې ډېر امکان د دې نه ګورم چې حتی بین الافغاني خبرو ته ولاړ شو. یوسفزی صاحب تاسو چې دغه پروسه یا دا بهیر څارئ او همدارنګه په قطر کې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ هغه مذاکراتو څخه څارنه کړې، فکر کوئ اوس موږ له سولې سره په څومره واټن کې یاستو؟ آیا موږ رسیدونکي یاستو هغه څه ته چې د افغانستان ښاریانو ورته د سولې راتګ لپاره خوښي څرګندوي، او که نه باید د تاوتریخوالي یا هم د جګړې لپاره دوی نورې شیبې وشمري تر څو نور قربانیان هم له دوی څخه واخلي؟ متاسفانه کاش کې زه ما امید لرلی، یعنی خوشبینه وای. البته توکل یعنی همیشه باید یو امید وساتل شي، خو که یو ډرامایي بدلون د خلیلزاد په دې وروستیو منډو تړلو کې رامنځته نه شي، نو بیا داسې برېښي چې په افغانستان کې به د طالبانو بریدونه په هغه ځایونو باندې چې چېرته کمزوري افغان قواوې دي یا د خلکو جوړ شوي ځایي ملیشي دي. مثلا نن چې تاسو ویلې د خواجه بهاءالدین ولسوالي په لاله ګذر کې د ملک تاتار کسان وژل کېږي، هغه دغه سیمه کې یو ځواکمن قومندان ده او د طالبانو د ډېرو بریدونو مخه یې ډپ کړې ده. خو متاسفانه دواړه طرف ته جګړې چې کوم قربانیان دي هغه افغانان دي، او بالخصوص هغه افغانان چې ډېر بې ګناه خلک دي د یوې وجې له بلې وجې د دغه امنیتي ځواکونو سره. نو طالبان به کوشش وکړي چې په هغه ځایونو کې چې مکملې ملي ځواکونه نه دي، یعنې نیمه ملي ځواکونه دي یا ملیشي دي، په هغوی باندې بریدونه وکړي، په ولایاتو باندې بریدونه وکړي. خو زما په خیال طالبان اوس هم یو غلطه محاسبه کوي. هغوی دا فکر کوي که افغانستان بیا همغه پخوانی افغانستان ده، دوی بیا په کابل بریدونه کولی شي. ممکن دوی ولایاتو کې مشکل جوړ کړي، ممکن دوی کابل ته هم خطر پیښ کړي، خو طالب باید په دې پوه شي چې په دغه ډول کابل نیولو سره نه پخوا دوی کوم یو سیاسي بین المللي سکه یا د دوی هغه نظام سره د خلکو یا د نړیوالې ټولنې روابط جوړ شي نه به آینده جوړ شي. البته دوی په دغه بریدونو سره د افغانستان جګړه 15 لسیزې ته اوږده کړي. ډیره زیاته مننه کوم له آزاد خبریال سمیع یوسفزي چې وخت مو راکړ. کور مو ودان. د خبرونو دوام. ایران یو ځل بیا په د افغانستان او ایران په پوله کې د افغان مسافرو د ربړونې خبر په کلکو ټکو سره رد کړی دی. د ایران ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب سره په تلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې د افغانستان ځینې رسنۍ او مسؤلینو له لوري غیر مستند توګه باندې د دې درون خبر خپروي او دا کار د ایران لپاره د حیرانتیا کار دی. بلخوا یوې ایراني چارواکو ویلي دي چې امریکا د افغانستان ګټو ته په نه کتو سره د غیر قبول لارې څخه خپل سیاسي کارونه تعقیبوي. ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې د افغانستان دولت په محوریت باندې ترسره شي او د افغانانو پراخه خبرې کولی شي افغانستان کې سوله ټینګښت لپاره یو مهم ګام هم ووسی. ورته وخت کې بیا د چین بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان پر رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. د چین بهرنی چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې ده چې ژر تر ژره پورې د افغانستان خپلمنځي خبرې پیل شي تر څو پورې یوې نتیجې ته سره ورسیږي. 我们多次说过， موږ د سولې خبرې چې د افغانستان پر رهبري او مالکیت وي ملاتړ کوو. هیله لرو چې د افغانانو ترمنځ زر تر زره خبرې پیل شي او ښه پایله ولري. په پروان کې په لمونځ کوونکو باندې برید شوی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پروان په خلازۍ سیمه کې د طالبانو له لوري په لمونځ کوونکو باندې برید شوی چې په ترڅ کې 8 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. له دې سره د دې ولایت امنیه قمنداني وایي په دې پیښه کې 8 تنه وژل شوي 6 تنه نور ژوبل شوي دي. له دې سره هممهاله د خوست والي ویان هم وایي چې تېره شپه په دې ولایت کې په لمونځ کوونکو باندې برید شوی، په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په تیره کې د دې ولایت ناجراب ولسوالۍ کې وسلوالو غلو په ملکي کسانو باندې برید کړی دی، 1 تن وژل شوی، 2 تنه نور ژوبل شوي دي. بیا هم ښه راغلاست. پاکستان د طالبانو په مټ باندې غواړي چې د افغانستان څو ولایتونه ونیسي او مشرتابه یې افغانستان ته راوړي. نور حال په راپور کې. در این زمان
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو زیاتوالی او د طالبانو بریدونو د امنیتي بنسټونو د چارواکو پښه د ولسي جرګې کورني او دفاعي امنیت کمیسیون ته راکاږلې ده. د افغانستان امنیتي بنسټونو په باور طالبان اصلا د سولې لپاره اراده نه لري او د تیر کال ژمي کې د سولې خبرو سره هممهاله د تمام عیاره جګړې لپاره چمتووالی نیولی و او حتی د تیر کال ورته مودې په پرتله خپل بریدونه د پام وړ زیات کړي دي. قبلا اگر روز 10 15 20 مورد اینا اعلان میکردن در مطبوعات و مسئولیت میگرفتن، ما دیدیم که اینا 1 تا و یا 2 تا از یار اعلان میکنه، اما سطح جنگ بسیار بالا که تقریبا بیشتر از 15-20% نسبت به عین زمان. خو د ملي دفاع وزارت شمیرې ښیي چې طالبانو یوازې تیرې اونۍ په ترڅ کې ټول هیواد کې 630 بریدونه ترسره کړي دي. تنها در هفته‌ای که گذشت ما شاهد 630 حمله دشمن در ساحات مختلف افغانستان بودیم و در ساحات مختلف کشور بودیم که زیادتر فوکس دشمن بالای در استقامت شمال و شمال شرق، جنوب و به استقامت شرق بود. د هیواد ملي امنیت مشر په باور طالبان د پاکستان په ملاتړ له دغه هیواد څخه افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه د لیږد په لټه کې دي او له دې امله غواړي چې یو یا دوه ولایتونه د خپلې واکمنۍ لاندې راولي. هغه غوښتنه چې د نوموړي په وینا د امنیتي ځواکونو هڅې او مقاومت سره به ورته ونه رسیږي. پاکستان هم به خاطر رهایی خود از این فشار تلاششان نیست که اینا باید یکی دو سه ولایت تحت کنترل داشته باشند تا رهبری طالبا انتقال پیدا کنه به این ولایت ها و از اینجا فعالیت های خود سازماندهی کنند. د هیواد ملي امنیت مشر یو ځل بیا د کابل او ننګرهار بریدونو کې د طالبان لاس لرلو باندې ټینګار په خوا کې وایي دغې ډلې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپله اړیکه دغه راز ټینګه ساتلې ده. دمه لرو، تر دمې وروسته خبر هم لرو. افغانستان کې جګړه د ملکي کسانو تلفاتو دوام. بیا هم ښه راغلاست. یونما د جګړې درېدو غوښتنه کوي او افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدو باندې ټینګار کوي. د یونما د راپور پر بنسټ طالبان یوازې د اپریل په میاشت کې د ملکي کسانو 200 مورد عامل شوي دي او 170 مورد هم افغانستان امنیتي ځواکونه بیا د دې کار عامل شوي دي. یونما همدارنګه د ملکي تلفات څخه نیوکه کړې او دا کار جګړیز جنایت ګڼلی دی. دا بنسټ همدارنګه د جګړې له ښکېل اړخونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره جګړه ودروي. د خونړۍ جګړې اصلي قربانیان همدا ملکي خلک دي. دا یې نوې بېلګه ده. ترهګرو دا ښځې او کوچنیان په مرمیو سوري کړي دي. دې کوچنیانو د وسلو د وحشتناکه غږو پر مهال دنیا ته سترګې وغړولې. تېرو څو ورځو کې په څو ښارونو کې د جګړو او چاودنو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښو له امله د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوه او د خوندي ژوند چانس یې ورسره کم سو. یونما ویلي چې طالبانو یوازې په اپریل میاشت کې 208 ملکیان وژلي دي او په وینا دا شمېر د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د 25% زیاتوالی ښکارندویي کوي. یونما ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هم 102 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. موږ د جګړې د بندولو غوښتونکي یو او په جګړه کې له ښکېلو خواو څخه غواړو چې ملکیانو د خوندیتوب په موخه د نړۍ بشردوستانه قوانینو ته احترام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د جګړې دوام د ملکیانو مرګ ژوبله نوره هم زیاتولی شي. به میزانی که جنگ ادامه پیدا میکنه بستر خشونت ورزی و نقض حقوق بشری و انسانی شهروندان هم بیش از همه وقت مساعد میشه و این موجب نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. ما از تمامی طرفین جنگ میخواهیم که باید زمینه را برای گفتگوهای صلح مساعد بکنن. د یونما په باور د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي یوازینۍ لار د سولې د خبرو بیا پیل کېدنه ده. هغه خبرې چې هیڅ وخت د خلکو په خوښه نه دي سوي. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې هر وخت سولې ته د خلکو د هیلو له زیاتېدلو سره سم د چاودنو غږونه د دوی ټولې هیلې له خاورو سره خاورې کړي.
افغانستان کې د ملکی تلفاتو دوام او همدارنګه د یونما د اندېښنو په تړاو باندې بحث لرو. بحث کې راسره د افغانستان بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال راسره دی. لال صاحب لومړی کې ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم ولې لا تر اوسه پورې هم موږ د ملکی تلفاتو شاهدان پاتې کیږو؟ یونما ویلي چې هم طالبان او هم د افغانستان حکومت د دې کار لاملین دي. سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته. یقینا باید منګه نور په افغانستان کې د یوې مرمۍ आवाज هم باید منګه نه واورېدله. په دې خاطر باندې چې طالبان د څه دپاره جګړه کوله او کوم علل یې د دې دپاره لټولو هغه بهرنی اشغال و. هغه خو د دوی د هغې هوکړې په اساس باندې چې په 9 فبروري باندې د دوی طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا شو، هغې ته خاتمه پیدا شوله. امریکا به خپل پوځونه په ټاکلي وخت کې وباسي او همدغسې پاتې شولو د بین الافغاني د سولې خبرو دپاره د باور د فضا د رامنځته کولو دپاره د جنګي اسیرانو د تبادلې یو مهم اصل و، هغه هم شروع شولو. خو موږ ولیدل چې بیا هم طالبانو او حکومت دواړو په دغه د هوکړې په دغه فرصتونو باندې چې دوی ته په لاس باندې ورغلي و د دې نه ګټه پورته نه کړله او په تاوتریخوالي باندې لاس پورې کړ. د ولس هم دغه هیلې نه وې. نو اوس موږ سره د ولس سره د نړۍ سره او د ټولو هغه خواو سره اندېښنې پیدا شوي دي چې البته د جنګ د ښکېلو خواو ترمنځ د سولې دپاره چې کوم ژمنتیا وه، کوم تعهد و، هغه د دوی هڅې د وینا تر حده پورې پاتې شولو. موږ ګورو چې افغانستان کې د جګړې دپاره نور هېڅ جواز نه پیدا کېږي. نور باید مسلمان وژنه، افغان وژنه، انسان وژنه د پای ټکی پیدا کړي او لال صاحب که دې دپاره طالبان تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان کې د جګړې لپاره نور هیڅ عامل نه پاتې کېږي چې جګړه باید دوام پیدا کړي. ښایي ولې بیا دواړه لوري که طالبان خپلو بریدونو ته زیاتوالی ورکوي همدارنګه تر اوسه پورې هم افغانستان کې ملکي کسان د نښتو قربانیان کېږي؟ همدغه اندېښنه زموږ هم ده چې ولې دوی توجیه دې جګړې ته کوي او کوم جواز دې جګړې ته ورکوي چې دوی لا هم لاس پورې کړی دی. که دوی ځینو بریدونو نه لکه په روغتون چې وشو په کابل کې، په جلال آباد کې په جنازه کې وشولو او یا په بلخ کې وشو یا په نورو ځایونو کې وشول، همیشه دوی چې په هغې کې ملکیان زیانمن شي او ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي، دی بیا هغه مسؤلیت نه مني او په یو بل باندې دغه پیښې وراړوي. اصلا دا موږ ته د قبول وړ نه دي، ولس ته د منلو وړ نه دي. په دې خاطر باندې که دې کې استخباراتي لاسونه ښکیل وي دغسې پیښې کوي، که په دې کې نړیوالې تروریستي ډلې ښکیل وي او دغسې پیښې رامنځته کوي چې په هغې کې ملکیان وژل کېږي. خو د دې دواړو د دې ټولو مسایلو په افغانستان کې دغه دوه اړخونه دي اوس چې افغان حکومت او په مجموع کې طالبان دي چې که هر څوک دلته هر تخریبي عمل کوي او دوی ترې نه انکار کوي، لامل د دوی د ځکه تنور دوی ګرم ساتلی دا چې هر څوک پکې ډوډۍ پورې کوي، لاملونه همدغه دوه اړخونه دي. نو موږ ځکه د دوی ملامت ګڼو او د دوی نه غوښتنه کوو، په دوی باندې غږ کوو چې جګړې نه لاس واخلي. که چېرته دوی د جګړې نه لاس واخلي او اعلان وکړي نو هغه تروریستي نړیوالې ډلې یا نور استخباراتي لاسونه چې د هغې په دې باندې وپوهېږي چې هغې به زر په ګوته شي او زر به معلوم شي. خو اوس دا چې انډوخر دی او جګړه د هر خوا نه روانه ده نو په دې کې د هغې هم معلومېدل ګران دي. افغان حکومت هم نه پوهېږي، ملګري ملتونه هم نه پوهېږي چې دا جګړې د کوم خوا نه نیابتي شکل اختیار کړی دی او یوازې د دوی مخه چې د هغه ملکي خلکو وژنه ده. او حال دا چې دغه ښکیل لوري چې کوم دي په ظاهره چې کوم طالبان او یا حکومت دی، دوی تر اوسه پورې هغه نړیوال قوانین چې هغه د بشرپالنې قوانین دي، هغه اسلامي قوانین دي، هغه ملي قوانین دي، هغه قوانینو ته څنګه چې لازم دی درناوی وشي دوی ورته درناوی نه کوي. دوی یوازې هغه درناوی د وینا تر حده پورې دی او ژمنې هر وخت کوي چې موږ د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې موږ ژمن یو. ژمنه به موږ څوک وو، ژمنه خو به زه سل ځل وکړم خو چې په عمل کې نشم ثابتولی، یا مې توان نه وي ولس سره شریکه کړم چې په دغې وجه باندې زما د دې توانمندي نه رسېږي چې یا مخنیوی وکړم یا ملکي خلک خوندي کړم. نو یوازې په رد کولو او په تایید کولو دا مسایل نه حل کېږي، یوازې په غندلو باندې هم دا نه حل کېږي. زه هم غندم، نو څه ډول کېدای شي لال صاحب، څه ډول کېدای شي چې دغه کار چې تاسو حل لارې تاسو نشئ حل لارې څه دي چې موږ د ملکي کسانو ژوند خوندي کړل شو، افغانستان کې جګړه ودرېږي، د سولې او آرامۍ فضا حاکمه شي؟ درې مهمه لارې دي. یو خو د سولې خبرې دي چې باید
څومره زر کېدلی شي چې دغه شته فرصت چې په لاس باندې ورغلی و او راغلی دی او لا امکان شته دی د دغه فرصت نه اعظمي ګټه پورته کړو تر څو پورې موږ یو پایداري او دایمي سولې ته ورسېږو. دویم د دواړو خواو نه د اوربند مسله ده چې دوی هر څومره عاجل کېدلی شي که په دې ولس رحم کوي، په انسان رحم کوي، په مسلمان رحم کوي، نو دوی باید د اوربند وکړي ځایي نشي، نورې کونډې او یتیمان راپاتې نشي، نور خلک معیوبین راپاتې نشي چې دا سبا زموږ او د دوی د ټول د اوبو بار جوړېږي. نه باید دا کار وکړو. درېیم خبره ملګري ملتونو بنسټونه دي چې په خپله باندې ملګري ملتونه دي، د امنیت شورا ده، د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده چې هغه لاس په کار شي او د دغسې پیښو چې هغه جنگي جرمونه دي او په افغانستان کې د ورځې معمول ګرځېدلی دی او یو د کلتور بڼه اختیار کړې ده چې دې ته لاس په کار شي او عاملین ونیسي او د هغې د کړنو د عمل په جزا باندې ورسوي. دغه درې مهمې لارې دي چې موږ کولی شو چې د دغه بدبختیو نه او د دغه ناورین غمیز نه د انساني ناورین نه او د بشري غمیزو نه راووتلی شو. او تر هغه پورې چې یو بل دغه دا دی چې هغه ولس دی چې یا په خپله باندې ولس غبرګون وښیي د دواړو خواو پر وړاندې باندې، هم د مخالفینو پر وړاندې باندې، هم د دولت پر وړاندې او هم د بهرنیو قواو پر وړاندې باندې چې ولس نه وي راپورته شي، ولس دوی ته کرښې نه وي کش کړي. بیا هم شونې نه ده چې موږ د داسې ورځې شاهدان اوسېږو چې په ملک کې هېڅ ملکي مرګ ژوبله شتون ونه لري. لال صاحب تاسو نړیوالو خبرو کړه، نړیوالو ټولو غوښتنه دا ده چې افغانستان کې اوربند وشي، جګړه پای ته ورسېږي. افغان حکومت هم په کراتو باندې ټینګار پر دې کړی دی چې باید جګړه ودرول شي، اوربند وشي، د سولې خبرې مخ ته ولاړ شي. هلته فکر کوئ څوک دی که اوس پړ دي، طالبان دې ته پړ دي او که نه غواړي چې راسي د افغانستان ښاریانو ته ارامه فضا ورکړي، یا دوی غواړي چې ملکي طرفات همدا ډول دوام پیدا کړي؟ ګوره په دې باندې درې اړخونه بلکې څلور اړخونه پړه دي. یو په خپله باندې حکومت پړه دی، بل مخالفینو کې طالبان پړه دي او په نړیواله ټولنه هم پړه ده چې په نړیواله ټولنه کې په ځانګړې توګه باندې ملګري ملتونه په دې کې پړه دي چې ملګري ملتونو تر اوسه پورې د افغانانو سره دوه ګونی برخورد کړی دی، په دوه مخی چلند یې ورسره کړی دی. که ملګري ملتونه یقینا وغواړي چې په افغانستان کې د ډز ونشي، په افغانستان کې د پیښو عاملین ونیول شي او هغې د سزا وګوري، نو دوی د لاس په کار شي د امنیت شورا د څه دپاره، د امنیت شورا د همدغسې حالاتو د کنټرول دپاره، د همدغسې وضعیت چې هلته بشري ناورین روان وي، هلته دغه څلور تعریف شوي جنګي جرمونه روان وي، د هغې د مخنیوي دپاره دوی حتما او مکلف او مسؤلیت لري چې هلته مداخله وکړي په خواشینۍ سره چې هغې یوازې ننداره کوي، یوازې تماشا کوي. نو په دې خاطر باندې موږ د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوو. او بل هغه لوری دی چې هغې په افغانستان کې جګړه تپلې ده او جګړه یې شروع کړې چې په هغه د امریکا په سر کې راځي او د هغې متحدین دي او یا هغه استخباراتي کړۍ او همسایه هیوادونه دي چې هغې ټول د پردیش تر شا چې د افغانستان په قضیه کې څه روان دي، هغه نیابتي جګړې نوم چې کله ورته ورکول کېږي، تر څو پورې هغه اړخونه تفاهم ته نه وي رسېدلي، هغې د نور په دې ملت باندې رحم وکړي. په افغانستان کې دغه موږ دپاره کومې طبیعي زیرمې دي او یا دغه جغرافیایي موقعیت چې کوم زموږ دی، همدغه زموږ دپاره یو سور اور ګرځېدلی دی. نو نه باید د دوی د شومو موخو د لاسته راوړلو دپاره دوی بې ګناه انسانان ووژني، نور د په دوی باندې رحم وکړي. موږ هم د نورې نړۍ د انسانانو په شکل باندې د دغه نړۍ کې د آرام ژوند حق لرو. هغه حقونه چې نورې نړۍ ته ورکړل شوي هغه حقونه باید موږ ته هم راکړل شي، د هغې حق موږ هم لرو. نو په خواشینۍ سره هیڅ لوری دې ته ژمن نه دی او نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه ودرېږي. که چېرته هغه لوري چې په افغانستان کې جګړه شروع کړې ده چې بهرنی اړخ دی، که هغوی وغواړي په افغانستان کې د جګړې د درېدلو میاشتو ته ضرورت نشته، جمعو ته ضرورت نشته، دا په ساعتونو کې درېږي. تاسو وکاته چې کله د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ تړون امضا کېدلو، طالبانو په شاشدره کابل کې کوم حمله چې وکړله په هغې کې یو امریکایي ووژل شولو. نو د دغه یو امریکایي په وژلو سره په هماغه په ساعتونو کې د ټرمپ یو ټویټ په ټول افغانستان کې جګړه ودروله. تاسو وکاته چې تقریبا په فبروري او په جنوري په دواړو میاشتو کې په افغانستان کې جګړه نه وه او د اورکم اونۍ په هماغه وخت کې رامنځته شوله. نو په دې خاطر باندې چې یو ټویټ د هغه جګړه درولی شي، که حکومت په جامع شکل باندې یو تصمیم ونیول شي، نړیواله ټولنې هم تر شا باندې ولاړه وي، همسایه هیوادونه هم ولاړ وي، د افغان حکومت او د افغان ولس هم ولاړ وي. تاسو څه فکر کوئ دا جګړه به میاشتې دوام وکړي، جمعې به دوام وکړي، ورځې به دوام وکړي؟ دا په ساعتونو کې درېږي. خو اصلا د دغې جګړې د درولو دپاره، انسانانو د وژلو دپاره
هغه تعهدونه او ژمنې چې صرف په خوله باندې کیږي او د سولې خبرې تش خلکو ته یو سوالیه نشان جوړ شوی دی دا صرف د وینا تر حده پورې پاتې په عمل کې یو هم نه غواړي ټولې خواوې په دې باندې پړي دي هم نړیواله ټولنه هم مخالفین هم افغان حکومت هم ولس پر دی چې د دې خلکو په باندې پورته کیږي او د دې تسریع کرښې نه راکاږي. ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال چې بحث مو ګډون وکړ. د خبرونو دوام عبدالله په کابینه کې د 50 سلنې ترلاسه کېدو سره د مصالحې عالی شورا تشکیلاتو باندې کار پیل کوي. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې په اوس مهال کې ارګ او ثبات او پالنې ټیم په وزارتونو د ویش پر سر باندې خبرې کوي چې عبدالله باید ور وپېژني، خو ځینې حقوق پوهان وایي چې د دې حکم لیک د اجرا لپاره هیڅ قانوني اجرایي وړاندیز نه دی شوی. دغه هوکړلیک چې محمد اشرف غني او عبدالله پرې لاسلیک کړی یوه بله ضمیمه هم لري. دغه ضمیمه چې واکې د ثبات او همپالنې ټیم د ګډون جزئیات په ډاګه کوي تر اوسه د خلکو له سترګو لرې ساتل شوی. هغه ګډون چې پکې ویل شوي د یو شمېر مهمو ادارو او کابینې 50 سلنه غړي د عبدالله له خوا ور وپېژندل شي. د سرچینو په وینا اوس مهال د عبدالله استازي ولسمشرۍ ماڼۍ سره د هغو وزارتونو او ریاستونو په ډاګه کولو باندې بوخت دي چې مشرتابه به یې د ښاغلي عبدالله له خوا ور وپېژندل شي. په ظاهره عبدالله خپلو متحدینو ته د یو شمېر دولتي ادارو او د کابینې 50 سلنه څوکیو له ترلاسه کولو وروسته لستوڼي بډ وهي څو د ملي مصالحې شورا رامنځته کړي. موږ له ټولو طرفونو او له ټولو سیاسي ځواکونو مدني ټولنو احزابو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو او له مشرانو څخه غواړو چې له دې بهیر سره مرسته وکړي تر څو دا بهیر او دا پروسه بریالۍ شي. دې خواته حقوق پوهان وایي چې اشرف غني سره د عبدالله هوکړلیک حقوقي اړخ نه لري او د پلي کېدو ضمانت یې هم یوازې اخلاقی سیاسي دی. از لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی که در خصوص حل فصل منازعاتی که در آینده رخ میده از لحاظ حقوقی وجود نداره. ښاغلي عبدالله څخه چې د سولې بهیر مشري یې په غاړه اخیستی له همدا اوسه تمې لوړې دي. هغه بهیر چې د افغانستان راتلونکي به ورسره تړاو ولري. باید چند چیز در نظر داشته باشه. افغانستان مشتمل است بر 3 ارزش: دین، تاریخ و فرهنگ ملی و مدرنیسم، باز دنیا زندگی کردن. ما امیدوار هستم که جناب دکتر عبدالله بتانه این 3 تا را با هم تلفیق بکنه و استراتژی صلح را برای افغانستان ترسیم بکنه و با متانت او را تعقیب بکنه. له دې ټولو سره وروستیو کلونو کې هغو بنسټونو لپاره چې د سولې تر نامه لاندې فعالیت کاوه ډېرې بودیجې هم لګښت شوي دي. سرچینې وایي چې حکومت د ملي مصالحې عالی شورا لپاره 600 میلیونه افغانۍ بودیجه په پام کې لري. د کرونا له امله مرکز او ولایتونو کې د غالیو اوبدونکي ډیری بیکاره شوي دي او بازار هم ستوړ شوی دی. نه کارګر کار کوي او نه غالۍ تولید کیږي. اکثره غالۍ اوبدونکو خپلو کارخونو کې د غالیو د اوبدلو کارونه بند کړي دي. کابل کې دا کارخونه د هغو لسګونو کارخونو له جملې څخه ده چې د غالیو د تولید کچه پکښې 0 سوې ده. دلته ان تر 1000 متره زیاتې غالۍ سره جمع کړای سوي دي او په کور دننه او بهر کې هیڅ پلورونکی هم نه لري. د دې کارخونې مسؤل وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې هیڅ یوه غالۍ هم بهر ته نه ده صادره کړې او په وینا یې د کارکوونکو برخلیک هم نه دی معلوم. نوموړی وایي مخکې تر دې به 80 سلنه غالۍ پاکستان ته او پاتې نورې به چین، امریکا او اروپا ته صادرېدلې، خو اوس د پولو د تړل کېدلو له امله هیچ صادرات نسی کېدلی. کار ما بالکل ایستاده است و قالینی که آمده مردمی که بافیده پیش ما که جمع شده شما مشاهده میکنین این همه توان داشتیم که ما بافندهای خود پولش دادیم. از این بابت قالینای ما پیش مردم هست اونا هم نمیاره، ما هم توان مالی نداریم که اونا رو بتیم و هیچ کس از ما حمایه هم نمیکنه. 80 سلنه غالۍ اوبدونکي ښځې دي.
د شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو په اکثرو کلیو کې غالۍ اوبدونکي سته او اوس د کرونا ویروس له امله 50% غالۍ اوبدونکي بیکاره سوي دي. د غالیو د تولید او صادراتو د انجمن د شمیرو له مخې تر دې مهاله 200,000 متره مربع غالۍ د بازار د نشتوالي له امله انبار ته ورته جمع کړای سوي دي. د دې انجمن رئیس ویلي چې که حکومت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي د هیواد د غالیو صنعت به سخت زیانمن سي. و یکی از سکتورهای اقتصادی که برای حمایه خانواده‌های فقیر هستند این را ما خود از دست دادیم و به سقوط مواجه شدیم. د اکثره کارخونو مالکان د پانګې له کموالي او مالي ستونزو سره مخامخ سوي دي. هغه کسان چې غالۍ اوبدونکي وو اوس هغو ته د ورځنۍ ګټې ورکولو پیسې هم نسته او غالۍ اوبدونکو ته د خامو موادو د ورکړې پروسه هم بنده سوې ده. 2000 یا 3000 کارگری که داشتیم نمایندگی های ما بود برای اونا مواد میفرستادیم اونا توضیحات داشتن در اطراف ولایات برای خانوارها. افغانستان کې د غالیو صنعت کم و زیات 1 میلیون کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه مساعده کړې ده. د یادولو وړ ده چې د افغانستان اکثره غالۍ لومړی پاکستان ته صادریږي او پاکستان کې بیا تر منځل کېدلو وروسته د پاکستان په نامه د نړۍ نورو هیوادونو ته صادریږي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیاو مننه کو تر بیا مو الله مل شه.